کمستا هجر کی ژړلی نوای زړه به مې د خوښۍ لیدلی نوای کمستا هجر کی ژړلی نوای زړه به مې د خوښۍ لیدلی نوای د ژوند لار زمنګ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم ناوړه ګناهونه د پرهرو د انتها نتیجه د تقدیراتو معلا نتیجه بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين قدرمنو اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې پر تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم زموږ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم ناوړه ګناهونه درنو اوریدونکو د ناوړه ګناهونو له جملې څخه یوه ناوړه ګناه او مهلکه ګناه په دروغو ګواهي ورکول دي الله رب العزت په صورت حج کې فرمایي فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غیر مشرکین به الله فرمایي نو د بتانو له پلیتي نه ځان وساتئ له دروغو ویناو څخه ډډه وکړئ یوې خواته په مخ اړولو د الله رب العزت مخلص بندگان شئ له هغه سره څوک مه شریکوئ د مسلم حدیث دی راوی د حدیث سیدنا امیر المؤمنین حضرت ابابکر صدیق رضی الله تعالی عنه دی هغه فرمایي چې موږ له محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ناست وو رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل الا انبئكم باکبر الكبائر ثلاثا قالوا بلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الاشراك بالله وعقوق الوالدين وجلس وكان متكئا فقال الا وقول الزور قال فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت ابابکر صدیق رضی الله تعالی عنه فرمایي چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل آیا زه تاسو له لویو ګناهونو څخه خبر نه کړم دا خبره محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم درې ځلې وکړه کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خبره وکړه صحابه و کرامو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وفرمیل بلا یا رسول الله ولې نه ای د الله رسوله موږ خبر کړه نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمیل په لویو ګناهونو کې لومړنی ګناه له الله رب العزت سره شرک کول دي دویم د مور او پلار نافرمانی کول دي ابابکر رضی الله تعالی عنه فرمایي بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم ډډه ووهله بیا پورته شو او ویل او په دروغو ګواهي ورکول حضرت ابابکر صدیق رضی الله تعالی عنه فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به دغه خبره بیا ځلې کوله په دروغو ګواهي په دروغو ګواهي تر دې چې موږ ټولو وغوښتل چې کاشکې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چوپ شي رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دغه خبره دومره کش او تکرار کړه د دې لامل دا دی چې په دې اړه خلک ډیر په غفلت کې پریوتلي دي د عداوت او حسد په صورت کې د دې ډیر اسباب دي بله خبره دا ده چې د دروغو ګواهي له امله خلک له ډیرو ستونزو سره مخ کیږي او ډیر حقونه تر پښو لاندې کیږي لکه بېګناه انسان مجرم ګڼل کیږي مجرم بری کیږي حق له حق څخه بې برخې کیږي او مال ناحق ته ورکول کیږي او داسې نور
نو د دې وجې نه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خبره دومره تکراروي او دومره پې تاکید کوي. د ګواهي او د شاهدي ډیرې نمونې او بیلګې دي چې تر ډیره د عدالتونو او محکمو مخې ته دا ګواهي او دا شهادتونه تر سترګو کیږي. یو کس یا یوه ډله بل ته وایي چې ته زما لپاره ګواهي ورکړه او زه به له تا لپاره ګواهي ورکړم، په داسې حال کې چې د دواړو ګواهي او د دواړو شاهدي په ناحقه ده. داسې خلک هم تر سترګو کیږي چې د څو روپو لپاره د دروغو ګواهي ورکوي، په داسې حال کې چې اصله خبره پکې له منځه وتلې وي او حق پکې احق ته نه رسي. همدارنګه په دروغو ګواهي هغه وخت هم ورکول کیږي چې په کومو معاملو کې د عیني شاهدانو اړتیا وي. دوی دا معامله په داسې حال کې کوي چې ګواهي ورکوونکي او مجرم همدا اوس د همدې محکمې په دهلیز کې سره لیدلی وي چې دغه کار په اصل کې دروغ او دوکه ده. دا چې ګواهي هم یو له اړینو او معتبرو ارزښتونو څخه ده، نو په کار ده چې داسې ګواه وړاندې کړی شي چې رښتینی او صادق وي، لکه چې الله رب العزت په صورت یوسف کې فرمایي وما شهدنا الا بما علمنا. څه چې موږ ته معلوم شوي همغه بیانوي. خو نن ورځ ځینې خلک چې د الله نه نه ویریږي، د قبر حالات، د حساب او د کتاب ورځې له یاده ویستلې، د هغو نه غافله دي، بس د دروغو ګواهي خپله دنده ګرځولې وي چې د چا نه څه حرامې او مردارې پیسې واخلي او د دروغو ګواهي ورکړي. د هغه چا چې حقه حق وي هغه د هغه لاس نه وباسي او د یو ناحق په لاس کې وغورځوي. همدارنګه درنو اوریدونکو، د ناوړه ګناهونو له جملې څخه یوه ناوړه ګناه او مهلکه ګناه د موسیقي او د سندرو اوریدل، همدارنګه د ډول او د باجې غږول دي. الله رب العزت په سورة لقمان کې 6 آیت کې فرمایي ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا اولئك لهم عذاب مهین. الله فرمایي او له همدې انسانانو څخه داسې څوک هم شته چې بابیزه یا عبس خبرې پیري چې خلک د الله له لارې په بېعلمي سره ګمراه کړي او د دغې لارې په بلنې پورې مسخرې وکړي. د دغسې خلکو لپاره سخت سپکوونکی عذاب دی. علامه ابن کثیر په خپل تفسیر کې د حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه قول را نقل کوي. هغه قسم کوي چې په دې آیت کې چې د لهو الحدیث کلمه راغلې، د دې څخه مراد سندرې او ډول او باجې غږول یا د دې اوریدل. دې ته ورته د ابو عامر رضی الله تعالی عنه او د ابو مالک اشعری رضی الله تعالی عنه روایت دی چې بخاری کې موجود دی. رسول الله فرمایي لیکونن من امتی اقوام یستحلون الحر والحریر والخمر والمغازف. زما په امت کې به داسې خلک پیدا شي چې زنا، ریخم، شراب او موزیک یعنی موسیقي به حلاله ګڼي، او اوس په نامه ملا یا په نامه دانشمند یا پوهان دومره بې غیرته په دې ټولنه کې موږ وینو چې د موسیقي په حل باندې کتابونه هم لیکي. همدارنګه د حضرت انس رضی الله تعالی عنه په روایت شوي حدیث کې راغلی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل، په ترمذي کې دا حدیث موجود دی لیکونن فی هذه الامة خسف وقذف ومسخ وذلك اذا شربوا الخمور واتخذوا القینات وضربوا بالمقاذف. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي په دې امت به په ځمکه کې د ننوتلو، د ډبرو وریدلو او شکلونو بدلیدلو عذاب راشي. دا به هغه وخت راځي کله چې خلک شراب څکي، ګډېدونکې ښځې ساتي او موسیقي غږوي او اوري. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د بانسرې او د باجې غږ سپک ګڼلی او پخوانیو علماو کرامو لکه امام احمد رحمه الله او نورو علماو د لهو لعب د آلاتو په اړه نص ذکر کړی. په دې کې هم هیڅ شک نشته چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپلو ویناوو کې د موسیقي کمې آلې یادې کړي او هغه یې سپکې ګڼلې دي. په هغې کې د نوي وخت د موسیقي عصري وسایل هم شامل دي.
لکه ډول، سورنی، باجه، پیانو یا کاسیو، رباب، ستار او داسې نور. ځکه دغه نوي او عصري آلات له پخوانیو آلاتو څخه سړی ډیر جذباتي کوي، البته مفسد انسان او بې عقله کوي. د مفسد انسان رګ رګ په خوځېدو راولي او په انسان باندې ډیره اغیزه کوي. نو ښکاره شوه چې دغه آلات د دې غږول هم حرام او ناروا دي چې باید له اورېدو او غږولو ډډه وشي، ځکه چې د موسیقي نشه د شرابو له نشې څخه سخته او قوي ده. امام ابن قیم رحمه الله او نورو امامانو په دې اړه په خپلو کتابونو کې ښه پوره وضاحت کړی. په دې کې هم شک نشته چې کله د ډول او باجې سره او یا له کمې بلې آلې سره د کم بدکاره او مفسد سړي یا مفسدې ښځې آواز یو ځای شي نو ګناه یې نوره هم ډیریږي. خو انسان د ګناه اوج ته هغه وخت رسوي چې کله له موسیقي او سندرو سره په لنډو، تنګو او نریو جامو کې ډمې او بېحیا ښځې ګډېږي. همدغه لامل دی چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د سندرو له اورېدلو څخه منع کړې ده، ځکه سندرې اورېدل او موسیقي اورېدل په زړه کې نفاق پیدا کوي. خو سره له دې ټولو وعیدونو نن سبا خلک سندرې اورېدل کومه ګناه نه بولي او د زړه په مینه اوري. په اصل کې سندرې ویل یا د ښځو ګډېدل الله دې زموږ خویندې وساتي یا سندرې ویل د نن وخت یوه ستره فتنه ده چې د امت یوه ستره برخه پکې ښکیل ده. خو تر ټولو ډیره د بدبختي خبره دا ده چې غربیانو او د اسلام دښمنانو موسیقي ته دومره کار کړی چې په هر شي کې ګډه کړې ده. په ساعتونو کې هم شته، په موبایلونو کې هم شته، په کمپیوټرونو کې هم شته، راډیو او تلویزیون کې هم شته. تلویزیون او کیبل خو اصلي سرچینې دي. هغه قوالي اورېدل چې په هغې کې موسیقي کارول شوي وي او شعرونه له موسیقي سره ویل شوي وي، که څه هم نعتونه او حمدونه وي، اورېدل حرام دي. ځکه د الله رب العزت سپېڅلی نوم او د محمد رسول الله پاک نوم له داسې آلاتو سره اخیستل کیږي چې په خپله الله رب العزت او محمد رسول الله حرام ګڼلي. په لنډه توګه باید ووایم چې امت په لویه فتنه کې ښکیل دی. معامله ډیره خرابه ده. د دې لپاره د ډیر محنت او نه ستړو کیدونکو هلو ځلو اړتیا ده. الله رب العزت دې په دې امت باندې خپل رحم او فضل وکړي. الله دې زموږ خویندې او ورونه د دې فاسدو اعمالو نه په خپل حفظ و امان کې وساتي. الله رب العزت دې موږ ته د نیکې لارې هدایت وکړي. د دې پر ځای چې دا فاسد شیان واورو، ولې د الله کلام، ولې د رسول الله احادیث او ولې د علماو خبرې او اقوال ناورو چې په دې سره زموږ دنیا او آخرت ښایسته کیږي. په همدې هیله درنو اوریدونکو نور به م واورو، خو د یوې دمې نه نبا می دا خوخی لیدلی نوای خمیستا هجر کی جڑلی نوای زنبا می دا خوخی لیدلی نوای خمیستا هجر کی جڑلی نوای زنبا می دا خوخی لیدلی نوای بولم دازما د پر هرو دا امتحان نتیجه د تقدیراتو معلا نتیجه. درنو اوریدونکو بیا هم زموږ سلامونه ومنئ. همدارنګه د ناوړه ګناهونو له جملې څخه یوه ناوړه ګناه غیبت کول دی. نن سبا د ډیرو سترو محفلونو او مجالسو عمومي موضوع او د محفل خوند د نورو غیبت دی. چې دوه سره کینی نو د بل په غیبت به لاس پورې کړي، په داسې حال کې چې الله رب العزت ترې په خپل کلام کې سخته منع کړې. خپلو بندګانو ته یې امر کړی چې له غیبت کولو نه ځان وساتي، له دې نه کرکه وکړي. د دې ټولو سره سره یې د غیبت کوونکو لپاره یو بد مثال هم ذکر کړی، لکه چې الله رب العزت په سورة حجرات کې فرمایي: ولا یغتب بعضکم بعضا
ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیه میتا فکرهتموه. او له تاسې نه د څوک د چا غیبت نه کوي. آیا په تاسې کې داسې څوک شته چې د خپل مړ ورور غوښې خوړل خوښ کړي؟ ګورئ تاسې په خپله د دې نه کرکه کوئ. د بشریت ستر لارښود محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپله مبارکه وینا کې غیبت ښودلی او تعریف کړی دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم پوښتنه کوي اتدرون ما الغیبتو، آیا پوهیږئ چې غیبت څه ته وایي؟ صحابه و کرامو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وفرمایل الله و رسوله اعلم، الله او د هغه رسول صلی الله علیه وسلم ښه پوهیږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل ذکرک اخاک بما یکرهو. غیبت دې ته وایي چې له تاسو څخه یو کس د خپل ورور داسې خبره راز ووایي چې هغه پرې خفه کیږي. بیا صحابه و کرامو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه پوښتنه وکړه که چیرې زموږ په ورور کې رښتیا هم دغه خبره چې موږ یې بیانوو موجوده وي نو بیا هم غیبت دی؟ محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ځواب ورکړ. د مسلم حدیث دی ان کان فیه ما تقول فقد اغتبته وان لم یکن فیه ما تقول فقد بهته. که چیرې په هغه کې هغه خبره وي نو تا یې غیبت وکړه، او که چیرې په هغه کې هغه خبره نه وي نو بیا خو دې بهتان ولګوه. د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم له دې مبارک حدیث څخه ښکاره شوه چې د یو مسلمان ورور هغه خبره بیانول چې هغه پرې خفه کیږي غیبت دی. هغه که د ده بدن په اړه وي، که د اخلاقو په اړه وي، که د دین په اړه وي، که یې د نفس په اړه وي، د هر څه په اړه چې وي بیانول یې غیبت دی. د غیبت څو ډولونه دي. یو ډول یې دا دی چې د هغه عیوب بیان کړی شي، او یا هم د خبرو کولو پر وخت عیبجن کس د مثال په توګه یاد کړی شي. خو افسوس چې خلک د غیبت په اړه ډیره سستی کوي، په داسې حال کې چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم غیبت یو قبیح عمل ګڼلی. په مجلس کې ناست کس باندې فرض دی چې له بدیو نه منع وکړي او د هغه ورور دفاع وکړي چې په مجلس کې نشته او غیبت کیږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، دا حدیث امام احمد رحمه الله په خپل مسند کې روایت کړی، من رد عن عرض اخیه رد الله عن وجهه النار یوم القیامه. هر چا چې د خپل ورور د عزت دفاع وکړه، الله رب العزت به د قیامت په ورځ د ده له مخ نه اور لرې کړي. خو له بده مرغه په کومو مجلس کې چې غیبت کیږي، موږ نور هم هغه کسان په خپله ژبه غیبت ته تشویقوو، داسې ورته نه وایو چې دا کومه خبره ته کوې په دې باندې الله خفه کیږي، په دې باندې رسول الله خفه کیږي. که هغه سره څه ته لرې لاړ شه مخامخ ورته وایه، د نورو په مجلس کې د هغه عیوب مه بیانوه. همدارنګه درنو اوریدونکو، د ناوړه ګناهونو له جملې څخه یوه ناوړه ګناه نمیمت او چغلخوري ده. د خلکو خبرې یو بل ته وړل راوړل، د اړیکو پرې کولو، خپلوي پرې کولو، دښمني جوړولو او حسد پیدا کولو ستر لامل دی. الله رب العزت په خپل کلام کې له دې کار څخه منع کړي او د دې مرتکب سخت ویرولی. الله په صورت قلم کې فرمایي ولا تطع کل حلاف مهین هماز مشاء بنمیم. هیڅکله د یو داسې چا تر اغیزې لاندې مه راځه چې زیات قسمخور او بې اعتباره دی، پیغورونه ورکوي، خبرې وړي راوړي یعنې چغلخوري کوي. همدارنګه له حضرت حذیفه رضی الله تعالی عنه څخه روایت دی، هغه فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل، د بخاري حدیث دی، لا یدخل الجنة قطاط. هغه څوک چې د یو خبرې بل ته وړي او د بل خبرې بل ته راوړي، داسې انسان جنت ته نه داخلیږي. کله چې د ګناه سزا وګوري نو بیا به د الله د بخښنې او رحم په صورت کې داخل شي، خو جهنم ته به الله لیږي. دې ته ورته له ابن عباس رضی الله تعالی عنهما څخه روایت دی، د بخاري حدیث دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د مدینې منورې له باغونو څخه د یو باغ تر خوا تیرېده. رسول الله صلی الله علیه وسلم
د دوو کسانو غږونه واورېدل چې په قبرونو کې ورته عذاب ورکول کیږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل يعذبان وما يعذبان في كبير ثم قال بلى أو في رواية وإنه لكبير كان أحدهما لا يستتر من بوله وكان الآخر يمشي بالنميمة. دوی دواړو ته عذاب ورکول کیږي او دوی ته په کوم داسې شي عذاب نه ورکول کیږي چې ساتل ترې ګران کار و. بیا یې ویل ولې نه؟ او په یو روایت کې راځي چې دا ډیر لوی جرم دی. له دوی څخه یو کس ځان له ناولتیا یعنې له بولو څخه نه ساته او دوهم کس چغلخوري کوله یعنې د یو خبره به یې بل ته کوله او د هغه بل به یې ده ته راوړه. د نمیمت او د چغلخوري تر ټولو بد صورت دا دی چې ښځې ته د خاوند بدی بیان شي او خاوند ته د ښځې بدی بیان شي او یا ورپورې دروغ وتړل شي تر څو د دوی ترمنځ جدایي راشي. دې ته ورته دا هم د چغلخوري یو بد صورت دی چې په یو اداره کې د ادارې مدیر ته یو ملازم د بل ملازم خبرې وړي او همدارنګه د هغه بد اوصاف ورته بیانوي او په همدې ترتیب غواړي چې خپله رتبه لوړه کړي او مقابل لوری ذلیل کړي. دوی د دې کار په کولو سره شر او فساد جوړوي چې د الله رب العزت د قهر او د غضب لامل ګرځي. من خو دا لیدلي او تاسې به هم لیدلي او اورېدلي وي چې په همدغه نمیمات او چغلخوري باندې د ډیرو کورنیو ترمنځ اړیکې وشلېدلې، د ډیرو خپلوانو ترمنځ خپلولي پریک شوه او د ډیرو دوستانو ترمنځ دښمني او حسد پیدا شو چې حتی قتلونه پکې وشول. او د همدغه نمیمات او چغلخوري په واسطه باندې د ښځې او د خاوند ترمنځ دښمني جوړه شوه، حتی مسئله طلاق او جدایي ته ورسېدله. اکثره د عادت په خویندو کې وي، په ورونو کې هم شته، خو تر اوسه چې د چا د عادت و همدا اوس چې زما خبرې اوري الله ته دې د څه زرو او د عاجزي لاسونه پورته کړي، له خپل رب نه دې د خپلو ګناهونو بخښنه وغواړي. امید دی چې الله رب العزت ورته بخښنه وکړي. که بیا هم توبه نه کوي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي لا يدخل الجنة قطات، چغلخور او نمام به جنت ته نه داخلیږي. الله دې په موږ باندې خپل فضل، رحم او کرم وکړي. په همدې هیله درنو اوریدونکو دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم، تاسو ټول په لوی او بښونکي الله سپارم. پاتې ژوند مو نیکمرغه، ښاد، بریالي او کامیاب. کم ستا هجر کې ژړلې نه وای، زړه به مې د خوښۍ دلې نه وای. بولم د ازمان